السلام علیکم د انګلیش سپیکینګ کورس ان پښتو دا پارټو یعنی دویمه برخه ده. ملګرو د دې لومړنۍ برخه ما تاسو ته ویلې ده، د هغه لینک به زه د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړم. هغه ویډیو حتما در سره وګورئ، ځکه چې که تاسو له سټارټینګ یعنی شروع نه که تاسو زما ویډیوګانې ونه ګورئ نو بیا ستاسو ذهن نه ورباندې خلاصیږي. سیدی نو دا دویمه برخه ده، انشاءالله په دې کې به هم زه تاسو ته یو ډېر بهترین انګلیسي کورس درته وایم، او کوشش وکړئ چې ویډیو در سره لایک کړئ او کمنټ هم وکړئ، د دې لپاره چې زه ستاسو لپاره داسې نور ویډیوګانې هم جوړې کړم، او هیر مو نه شي چې چینل هم سره سبسکرایب کړئ، د دې لپاره چې راتلونکي ویډیوګانو ته تاسو لاسرسی وکړئ. نو ملګرو بغیر د وخت ضایع کول نه ویډیو شروع کوو. ښه ملګرو، په دې ویډیو کې به موږ ډیمانسټریټیو پرونانس وایو او ورپسې بیا وربونه دي چې د هغه هم وایو. سیدی ښه ډیمانسټریټیو پرونانس ویل کېږي اشاروي ضمیرونه، ډېر زیات اسانه دی. ګورئ دغه ډیمانسټریټیو پرونانس چې دی موږ سره دغه دي this these that او those، دغه څلور موږ سره ډیمانسټریټیو پرونانس دي او دې معنا څه شی دی او دا د څه لپاره استعمالو اوس درته وایم. سیدی ښه اول موږ سره this ده، د this مطلب دی دا، this مطلب دی دا، دا د نږدې یعنی یو شي لپاره استعمالیږي. سیدی په مثال هم درته ښیم، اسانه دی. د نږدې یو شي لپاره ګورئ استعمالیږي، دا به تاسو په ذهن کې نیسئ. او بل د موږ سره these مطلب همدا دی دا، خو دا د نږدې زیاتو شیانو لپاره استعمالیږي. سیدی دا د نږدې یو شي لپاره استعمالیږي او دا د نږدې زیاتو شیانو لپاره دغه these استعمالیږي. بل د موږ سره that مطلب دی هغه یعنی لرې، د لرې یو شي لپاره استعمالیږي. ښه د لرې یو شي لپاره استعمالیږي، مثال کې درته وایم. او بل د موږ سره دوز مطلب دی هغه، او دا چې دا د لرې زیاتو شیانو لپاره استعمالیږي. سیدی دلته موږ دې معنا زده کړه او په دا موږ په کوم ځای کې استعمالو هغه مې هم درته ویلې. اوس راځو مخکې. ښه ملګرو اوس راځو دې مثالونو ته. ګوره ډېر زیات اسان دی. موږ ته یوه څوکۍ نږدې ده. سیدی یوه څوکۍ موږ ته نږدې ده، موږ وایو چې دا یوه څوکۍ ده. څنګه به وایو؟ this is a chair، دا یوه څوکۍ دی. سیدی نو تاسو ما ویلي وه چې کله یو شی تاسو نږدې وي او تاسو ورته وایئ چې دا دغه شی دی، د هغه لپاره بیا موږ this استعمالو. اوس موږ سره مطلب نږدې زیاتې څوکیګانې دي. سیدی لکه موږ وایو چې دا څوکیګانې دي خو دا موږ سره نږدې دي، نو څنګه به وایو؟ these are chairs، دا څوکیګانې دي. سیدی خو ملګرو بل هغه یوه لښته ده. یوه لښته ده ډېره لرې ده، پوه شئ، یا یوه څوکۍ ده یوه لښته ده موږ نه لرې ده او موږ وایو چې هغه یوه لښته ده، نو د هغه لپاره به موږ that استعمالو. سیدی بیا موږ وایو چې that is a stick، هغه یوه لښته ده. سیدی stick مطلب دی لښته، او یو څو لښتې دي خو موږ نه لرې دي، بیا د هغه لپاره موږ those استعمالو. سیدی لکه موږ وایو چې هغه لښتې دي، څنګه به وایو؟ those are sticks، هغه لښتې دي. سیدی دا دې مثالونه دي. او دا هم په یاد ولرئ ملګرو چې د یو شي لپاره موږ بیا is استعمالو او د زیاتو شیانو سره بیا موږ are استعمالو. سیدی د یو شي سره موږ is استعمالو او د زیاتو شیانو سره موږ بیا are استعمالو. دا به هم تاسو په یاد لرئ. اوس راځو مخکې. ښه ملګرو اوس راځو وربس، یعنی دې مطلب دا دی فعلونه. سیدی ډېر یو مهم درس دی، دا به تاسو حتما زده کوئ، ځکه چې دا به تاسو سره په راتلونکي کې ډېر زیات کومک وکړي چې کله تاسو په انګلیسي کې خبرې کوئ. سیدی نو ډېر زیات اسان دی. ګوره وربس څه ته ویل کېږي؟ هر کار چې تاسو کوئ هغه ته ورب یعنی فعل ویل کېږي. سیدی لکه go مطلب دی تلل. سیدی دا دې معنا به تاسو حتما زده کوئ. کم مطلب دی راتلل. speak مطلب دی خبرې کول. write مطلب دی لیکل. read ویل کېږي ملګرو لوستل. give ویل کېږي ملګرو ورکول، یو چاته یو څه ورکول ته give ویل کېږي. get ویل کېږي ملګرو حاصلول. get مطلب حاصلول، ترلاسه کول. بل د موږ سره teach ویل کېږي ښودل یعنی تدریس کول. سیدی دې معنا به ګوره تاسو زده کوئ او دا مې هم تاسو ویلي ول چې دا ټول درسونه به تاسو په کتابچه کې لیکئ. سیدی اوس ملګرو راځو مخکې. بل د موږ سره wake ویل کېږي ملګرو ویښېدل. make ویل کېږي ملګرو جوړول. drink ویل کېږي ملګرو څښلو ته. څښل. بل د موږ سره work ویل کېږي ملګرو کار کول. بل د موږ سره wait ویل کېږي انتظار کول. tell ویل کېږي ویل. tell مطلب دی ویل. بل د ملګرو موږ سره ask ویل کېږي پوښتنه کول. بل د موږ سره begin ویل کېږي شروع کول.
شروع کول. ملګرو بل د موږ سره سټډي ویل کیږي مطالعه کول، سټډي مطالعه کول. لرن ویل کیږي زده کول، لرن زده کول. بل د موږ سره ایټ ویل کیږي خوړل، ایټ خوړل. بل د موږ سره بای ویل کیږي اخیستلو ته، بای اخیستل. بل د موږ سره سیل ویل کیږي خرڅول، سیل خرڅول. بل د موږ سره forget ویل کیږي هیرول، forget هیرول. بل د موږ سره forgive ویل کیږي ملګرو معاف کول. یو کله چې موږ یو څوک معاف کوو د هغه بیا موږ forgive استعمالو، لکه موږ وایي please forgive him، مهرباني وکړه هغه معاف کړه، دغسې. بل د موږ سره cry ویل کیږي ژړل، ژړل. ملګرو بل د موږ سره smile ویل کیږي مسکا کول، مسکا کول. بل د موږ سره لف ویل کیږي بیا په زوره خندلو ته، څوک په زوره خاندي د هغه لپاره بیا موږ لف استعمالو، او څوک یوازې مسکا وکړي د هغه لپاره موږ سمایل استعمالو. listen ویل کیږي ملګرو غوږ نیول، listen مطلب دی غوږ نیول. بل د موږ سره play ویل کیږي لوبه کول، لوبه کول. بل د موږ سره run ویل کیږي منډه وهل، منډه وهل. او بل د موږ سره draw ویل کیږي ملګرو رسمول، رسمول. بل د موږ سره see ویل کیږي لیدل. دا وګوره حتما زده کوئ ښه د نه هیر نشي. wink ویل کیږي ملګرو سترګک وهل، سترګک وهل، سترګه وهل چاته یو ته wink ویل کیږي. ښه ملګرو بل د موږ سره dig ویل کیږي کیندل. بل د ملګرو موږ سره advice ویل کیږي نصیحت کول، advice. او بل د موږ سره arrive ویل کیږي رسیدل. ملګرو تاسو وایئ که دغه advice خو په سی باندې دلته سی هم راځي، ګورئ چې کله دلته د سی پر ځای اس راسي کنه، ګوره اس راغلی کنه، نو دې مطلب بیا د نصیحت کول، دا به موږ سره ورب ده. خو که چیرې دلته سی راسي، دلته خو اس راغلی کنه، که چیرې دلته سی راسي سی، بیا هغه موږ سره نصیحت ده یوازې، هغه به موږ سره noun ده، دغه مطلب دی بیا advice مطلب نصیحت، خو دلته موږ سره اس راغلی بیا نصیحت کول. arrive مطلب دی رسیدل. break ویل کیږي ماتول. bring مطلب دی راوړل. burn مطلب دی سوځېدل. beat ویل کیږي وهل. beat مطلب دی وهل، یو څوک وهل. bite ویل کیږي چک لګول، لکه موږ د مړۍ نه یو چک لګوو که نه، نو هغه ته bite ویل کیږي. ښه ملګرو بل د موږ سره bear ویل کیږي برداشت کول، برداشت کول. bend ویل کیږي ملګرو کاتول. بل د موږ سره beg ویل کیږي سوال کول، سوال کول. بل د موږ سره choose ویل کیږي انتخابول، انتخابول. بل د موږ سره ملګرو change ویل کیږي بدلول. بل د موږ سره clean ویل کیږي صفا کول. بل د موږ سره bet ویل کیږي شرط لګول. او carry ویل کیږي وړل. نو ملګرو دغه یو څو مهم فعلونه مې درته ویل ملګرو، اوس تاسو کولی شئ چې دا په ګوګل کې هم سرچ کړئ، ډېر زیات وربونه دي ملګرو، دې ټولو معنا به تاسو ته زده وي. او بیا درته ملګرو هغه هم درته وایم، دې دویم دریم څلورم حالت هم درته وایم، او د هغه ویډیوګانې ما جوړې کړې هم دي، پوه شوې. د هغه لینک به هم د دې ویډیو په ډسکرپشن کې زه ورکړم، هغه ویډیوګانې به تاسو د سره وګورئ. نو امید لرم ملګرو چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي، او داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ته سره حتما سبسکرایب کړئ. Thank you so much for watching this video.